هند د خپل سفارت تخنیکي ډله کابل ته رالېږلې. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستې د تنظیم په موخه چې د خپل سفارت یوه تخنیکي ډله کابل ته لېږلې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي، د افغانستان له خلکو سره د هند د پرله پسې ښکلتیا او بشري مرستو د اغېزناکې همغږۍ او څارنې لپاره د هند یو تخنیکي ټیم کابل ته رسېدلی ده او په سفارت کې ځای پر ځای شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې له زیانمنو کسانو سره د هند د مرستو لومړۍ جوپه کابل ته رسېدلې ده. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په الوتکه کې استول شوې مرستې په کابل کې د هند سفارت ټیم ته سپارلي دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي، هند له افغانانو سره تاریخي او تمدني اړیکې لري. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې ویل شوي چې په لومړي سفر کې امنیتي حالات ارزولي دي او وايي د افغانستان له خلکو سره به خپلې بشري مرستې او ملګرتیا روانه وساتي.